د پکتیکا ولایت اوسېدونکي وايي که د ښرنې ښار د لومړۍ امنیتي حوزې امیر محمد قلم دوست بېرته پر خپله دنده پاتې نشي، ټول ښار به وتړي، په لاریونونو به لاس پورې کړي او دغه ولایت ته ټولې راغلې لویې لارې به د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. د دغه ولایت اوسېدونکی او د ولس جرګې په تیرو ټاکنو کې نوماند ملا معصوم خیروي په دې اړه له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد کس د پکتیکا ولایت له اراضي سره پوره بلدتیا لري او د ولس خوښ دی، خو د امنیه قمندان له لوري د نامعلومو دلایلو له امله له دندې ګوښه شوی دی. د یاد ولایت اوسېدونکي همدارنګه زیاتوي چې محمد قلم دوست په پوره اخلاص ورسپارل شوې دنده پر مخ وړه، په ښار کې یې د مخدراتو د قاچاق، پیر او پلور، زورواکو، مافیا او هر ډول غیر قانوني کړنو مخه نیولې وه. نوموړی د دسیسې ښکار شوی او په داسې حال کې له دندې لرې شوی چې د دې سیمې د خلکو خوښ و او په بشپړ ډول یې د ښار امنیت خوندي کړی و. تخمینا یو نیم کال کېږي چې دلته مقرر شوی ده. دا په دودو دستور بلده او د اسلام له اصولو سره کار کوي. پرونی قومندان بدل کړی ده. موږ له قومندانه چې جدي غوښتنه دا ده چې دا سړی د بېرته مقرر شي چې لا په هر ترتیب د غلو مخنیوی کړی ده، د رهزنو مخنیوی کړی ده، د ډېرو غټو قاچاقو، د چرسو، د رویونو، د شیشې او د شرابو د دې ټولو مخنیوی ده کړی ده. یعنې د دې ښاریانو زړه د په دغه ځای کې ګټلی ده چې نن دا ټول ښار په ده باندې ولاړ ده. که دی رشوتخوره وای نن به دا به شایي وه، دا افزه به د ده شایي وه، خو نن سبا رشوتخواره دا سړی نه غواړي، د ده ملګري نه غواړي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکي وایي که چیرې د ښرنې ښار د لومړۍ حوزې امیر بېرته په خپله دنده پاتې نشي، ټول ښار به وتړي، په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي او دغه ولایت ته ټولې راغلې لویې لارې به د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. دوی د دې ولایت له والي، د ولس جرګې او ولایتي شورا له وکیلانو په ځانګړي ډول کورنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې یاد امیر په خپله دنده پاتې شي تر څو دغه ښار له هر ډول ګډوډۍ وساتل شي او یو ځل بیا چاته د دې زمینه برابره نشي چې د ښار امنیت وګواښي او د مخدراتو پلور پکې عام شي. د ټولې پکتیکا ولس دا غوښتنه ده چې دا سړی د دلته یې راته او موږ یې غواړو، په هره معنا یې غواړو. هر څوک که دی له دې صحنې ایسته کوي، دا موږ ته د پکتیکا ولس ته هېڅ د منلو وړ نه ده. نو اوس ورور جانه موږ بندیخانې هم قبلوو چې په هغه کې نو موږ له امیر د افزې دا غواړو. قوم به سره سره تللی د ټول ناست دي، وروره نه په چا بند یو او نه خلاص یو. موږ دغه امیر افزې به که ولاړ شي بېرته بیا راولو. د موږ امیر ده وروره خدمت یې کړی. که چېرته دا سړی تبدیل شي، موږ دوکانونه بندوو، هر څه سیم په اوس کې کابل ته ځو، دلته هغه کوو، لاره تړو. یعنې دا معنا سیاسي په اوس کې کېږي او مدني حرکتونه د قانون په چوکاټ کې موږ کوو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالینو هم په دې اړه سخت غبرګونونه ښودلي او غوښتنه یې کړې چې یاد کس دې ځکه پر خپله دنده پاتې شي چې تر اوسه یې ښه نتیجه ورکړې ده. خو د پکتیکا ولایت امنیه قمندان بیا وایي چې په دولتي ادارو او بستونو کې عدلون بدلون شته او محمد قلم دوست به له دې په لوړ بست مقرر کړي. د یادونې وړ دی چې د ښرنې ښار د اولې حوزې امیر نږدې یو کال په دغه بست د تیر امنیه قمندان نیازي له لورې ګمارل شوی و. د خلکو په خبره چې نوموړي کس په همدې موده کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د دغه ښار د امن کولو ترڅنګ د غیر قانوني مالونو د قاچاق، مخدراتو او نورو ناوړه کړنو مخنیوی کړی و.